د غزني پوهنتون دی. هغه علمي بنسټ چې د غزني او یو شمېر نورو ولایتونو شاوخوا 1900 تنه زده کړیالان پکې په بېلابېلو پوهنځیو کې زده کړې کوي. خو د طب پوهنځي د نشتوالي له امله د دې ولایت زده کوونکي د طبي زده کړو لپاره نورو ولایتونو ته تګ ته اړ وو چې د ګڼو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره به مخ کېدل. د غزني پوهنتون مسؤلین وایي د امیرالمؤمنین حفظه الله د منظورۍ له مخې په غزني کې د طب او اداره او عامه پالیسي پوهنځیو ریاستونو د تشکیل سره منظور شوي او همدارنګه د طب پوهنځي د بیا رغونې چارې هم بیرته پیل شوي. مسؤلین وایي دغه ودانۍ 4 پوړه ده چې 22 اداري دفترونه، 11 درسي ټولګي، د غونډو 2 تالارونه او یو لابراتوار لري چې په بشپړېدو سره به یې زده کړیالانو ته د زده کړو مناسب او معیاري چاپیریال برابر شي. دوی همدارنګه زیاتوي چې د طب پوهنځي د ودانۍ د جوړولو لګښت 19 میلیونه او 300 زره افغانۍ دی چې د لوړو زده کړو وزارت له داخلي بودیجې څخه تمویلیږي. د امیرالمؤمنین حفظه الله د ځانګړي شفقت په اساس باندې د غزني مرکزي پوهنتون ته 2 پوهنځي ریاستونه، یو د طب پوهنځي ریاست، بل د اداره او پالیسي عامه پوهنځي ریاست منظور شو د تشکیل سره، چې د دې 2 پوهنځیو د تعمیرات لپاره د عالی تحصیلاتو وزارت په ځانګړي شفقت باندې د دې وزارت په بودیجه کې 19 میلیونه او 3 لکه افغانۍ هم ځانګړي شوي دي چې تعمیرات یې په اساسي ډول باندې جوړ شي او ګټې اخیستنې ته به وسپارل شي. او تاسې ولیدل بالمشاهده چې تعمیراتو چارې معیاري روانې دي، 6 میاشتې کې به سرته ورسیږي. ورته مهال د دغه پوهنتون زده کړیالان هم د لوړو زده کړو وزارت له دغه اقدام څخه خوښ دي او وایي چې مخکې به د دغه ولایت او ګاونډیو ولایتونو زده کړیالان د طبي زده کړو لپاره نورو ولایتونو ته تلل چې د اقتصادي اړخه به له ستونزو سره مخ کېدل. نو دا په ځکه چې دا د خپل د محصلینو لپاره نږدې ده، ځکه غزني چې د ډېر محصلین انتخابوي د ستراتیژیک موقعیت کې پروت دی، نو د دې لپاره ډېر ښه چانس دی چې هغه تکړه محصلین او لایق محصلین دلته خپل مثلا غزنی انتخاب کړي. دغه لپاره ښه فرصت دی. الحمدلله کل محصولات تعدادشان افزایش می‌یابد و همچنان خوشحال هستیم کلی که به خاطر که اولین دفعه است که در ولایت غزنی طب این بلاک طب فعال میشه و جلب و جذبش هم زیاد میشه و ما بسیار خیلی خوشحال هستیم. د طب پوهنځي جوړېدل د غزني د لوړو زده کړو په برخه کې یو مهم ګام بلل کېږي چې نه یوازې به د دې ولایت بلکې د نږدې ولایتونو زده کوونکو ته هم د طبي زده کړو اسانتیاوې برابرې کړي او د هیواد د روغتیایي کادرونو په روزنې کې به مهم رول ولوبوي.